ګور خلکو کې یو خبره مشهوره ده، یو کمزور روایت ده، دا د دې پاره ویم چې پوه شئ تاسو. ډیر مشهور دی، فیسبوک کې خلک کوئی مولیان یې وایي، خو سندن کمزور دی. سوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. الله رب العالمین هر شپه بندگان د اور د جهنم نه آزادوي. هر شپه فیصله کیږي د اور د جهنم نه فلانه 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 لیستونو ته نمونه خيږي د اور نه آزادېدل. اور نه آزادېدل څنګه؟ مطلب مخکې تا داسې ګناهونه کړو چې د اور مستحق وي او توبه دی ویستل او د څه مستحق شوي، د اور نه دی نوم کټ شو، د اور والاو نه په کم چا کې دی نوم داخل شو؟ جنت والا کې. الله مطلب دا دی چې ګناهونه دي کړي، نافرمانی نه دي کړي، چانس دی الله دې د اور نه بچ کړي، رمضان راو الله ته توبه وباسه، اور والاو نه بدی نوم اوزي او آزاد بشي د اور نه، او جنت والاو کې بدی نوم راشي. الله دې دا موږ تاسو ته نصیب کړي. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. او دا د رمضان ارش په دا کار کیږي، د رمضان ارش په. ګور خلکو کې یو خبره مشهوره ده، یو کمزور روایت ده، دا د دې پاره ویم چې پوه شئ تاسو. ډیر مشهور دی، فیسبوک کې خلک کوئی مولیان یې وایي، خو سندن کمزور دی. سوي اولنی عشره لسورة رحمت، دویم عشره مغفرت بخنه، دریم عشره د اور د جهنم نه ازادي. دا خبره مورد لیکل، دا روایت کمزور دی، صحیح نه دی. صحیح خبره ده د روزي هر ورځ او هر شپه رحمت هم دی، مغفرت هم دی، او د جهنم نه ازادي هم ده. ټول روزه دا تقسیم پکې مکوا چې پهله رحمت او مینس کې مغفرت او اخر کې جهنم نه ازادي. هغه سندن کمزور روایت. صحیح حدیث هغه دا دی چې هر شپه الله رب العالمین د جهنم نه بندگان آزادوي. هر شپه رحمتونه برکتونه د مغفرت فیصله دا راځي په ټول رمضان کې تر اخره پورې. الحمدلله زما محترم ورونو، ډیر ښکلی چانس، ښایسته موقع ده. د دې موقع نه موږ تاسو فایده واخلو زما محترم ورونو.